ننګرهار کې تل پر سرلای خصوصي کارخونه د دې کارخونې مسؤلین وایي چې پخوا به یې تاجکستان او ازبکستان ته د چرګانو د دانې صادرات لرل او ترڅنګ به یې دننه په هیواد کې د چرګانو فارمونو ته خوراکي توکي رسول، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې د صادراتو برخه درېدلې ده. پخوا تاجکستان ازبکستان ته هم ما صادرات لرلو، د چرګانو د دانې د خوراک صادرات مې لرلو. اوس دغه بانکي سیستمونه چې دي زموږ بانکي سیستم مشکلات پیدا شوي دي، هغه صادرات زموږ بند شوي دي. نو که پیسې موږ ته راشي، پیسې د کومې لارې راشي، بانک ته که راشي موږ ته پیسې نه راکوي. نو دغه یو په ما باندې نه بلکې په ټول افغانستان باندې دغه مشکلات دي. د کارخونې مسؤلین زیاتوي د جمهوري نظام پر مهال به یې د ورځې 1200 ټنه د چرګانو دانه تولیدوله او له 1500 زیاتو کسانو ورسره کار کاوه، خو اوس یې تولید ډیر کم شوی دی. سقوط د وجې نه زموږ کار نیمۍ ته ورسېد، خو د برق د وجې نه بیخي صفر ته راغی. اوس هغه کارګر چې موږ سره په د سقوط نه دېخوا مو 200 پورې وو، خو چې دا د برق مشکلات راغی زموږ کارګر بیخي 80 ته راورسېد. په دې کارخونه کې کارګران خوښ دي، خو له طالبانو غواړي چې د کارخونو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي او په دې برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. خوار غریب دا غواړي چې دغه برق غم وخوري او دغه کارخانې کې لږ د کار زمینه د غریبانو ته برابر دی. خرابه شوي خامخا دی، نو کار اوس هغه پخوا په نسبت باندې اوس نشته. مخکې به موږ 200-300 ګاډي خالي کول، اوس 50 ګاډي یا 100 ګاډي داسې خالي کوو میاشت. سیاسي بدلون نه یوازې د کارخونو تولیدات او کاري بهیر ته زیان رسولی، بلکې د هغو کسانو کارونه یې هم خراب کړي چې له دې ځایه به یې توکي لیږدول. یوه پیره کې زما ته 1000 روپۍ مزدوري ده او نایک له په دې 1000 روپو کې به د 3 ورځې او په 3 شپو کې څه ورکړم او که ځان لی واخلم. نور په تاسو حساب وکړئ، تاسو په خپله قضاوت وکړئ. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د بانکي ستونزو او برېښنا د نشتوالي له امله نه یوازې د دغې فابریکې کارونه ټنګې شوي، بلکې په ننګرهار کې ګڼې نورې فابریکې هم له سقوط سره مخ کړي دي. کارخونې لرونکي اندېښنه لري که حالت همداسې دوام وکړي د ننګرهار په صنعتي ښارګوټي کې به د ګڼو فابریکو کارونه په ټپه ودرېږي.